د 800 ځانګړو افغان ځواکونو فراغت غونډه په 200 الفارق قل اردو او د عبدالله ابن مسعود د جګړیزو زده کړو څخه 804 تنه فارغ سول. دا چې یاد ځواکونه له کومو زده کړو څخه فارغ سول په اړه د ملي دفاع وزارت څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د 800 ځانګړو افغان ځواکونو مهمه فراغت غونډه د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه یا هم ایکس پاڼه لیکلي دي د 200 الفارق قل اردو څخه 650 تنه مجاهدین فارغ سول. د ملي دفاع وزارت اړوند د لویدیځ زون د 200 الفارق قل اردو ښوونیز پوځي مرکز له 3 میاشتني پوځي مسلکي او عقیدوي زده کړو څخه 650 تنه مجاهدین نن د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ کړل. په دغه غونډه کې د هرات ولایت والي الحاج شیخ مولوي نور احمد اسلام جار، د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطف الله حکیمي، د یادې قل اردو قماندان مولوي نصر الله مطیع او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلینو یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ لازمي لارښوونې وکړې او زیاته یې کړه چې د اسلامي نظام او هیواد د ساتنې لپاره خپل درسپارل سوی مسؤلیت په ښه شکل ادا کړئ، خپل کارونه په اخلاص او رښتینولۍ سره ترسره کړئ. همداراز یادو فارغانو ژمنه وکړه چې تل به د خپل سر په بیه له هیواد او ملي ارزښتونو څخه دفاع کوو. غونډه د بری لیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. همدارنګه دې ته ورته نن ماښام څو شیبې مخکې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ څخه 150 تنه مجاهدین فارغ سول. د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو او جزو تامونو 150 تنه مجاهدین د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ د جګړیز ملاتړ، جګړیزو تامینانو او ټیټ رتبه بریدملانو ښوونځیو له مسلکي کورسونو څخه نن د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ سول. په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت د پرسونل او تعلیماتو معاونیت د ښوونې او روزنې رئیس الحاج ملا عبدالجبار صدیقي، د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قماندان مولوي محمد هاشم حذیفه، د ښوونځیو قمندانانو او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون درلود. مسؤلینو فارغ سوي مجاهدین خپلو راتلونکو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ترلاسه کړي مسلکي زده کړې په خپلو قطاعاتو او جزو تامونو کې نورو مجاهدینو ته هم ورزده کړي. په ورته مهال نوو فارغانو اسلامي نظام څخه د ساتنې او دفاع په پار د هیواد په هر ګوټ کې دندې اجرا کولو ته چمتووالی وښود. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.